ما در اینمی وقت بالای آقای رئیس جمهور صدا کردم که دیورند زموږ مینه ده، دیورند زموږ وینه ده. زه د افغانستان لپاره، زه د لوی افغانستان لپاره حتی خپل مرګ ته آماده یم، خپل ژوند نه تېرېدو ته آماده یم. لوی جرگه مشورتی صلح روز گذشته در کابل آغاز شد. قرار این است که این جرگه به خاطر آزادی 400 زندانی طالب به حکومت مشوره بدهد. قرزنگ سیال یکی از اشتراک کنندگان این جرگه روز گذشته در هنگام سخنرانی رئیس جمهور غنی صدای اعتراضی بلند کرد که برای لحظه سخنرانی رئیس جمهور نیز قطع شد که بعداً توسط نیروهای امنیتی از این مجلس بیرون کشیده شد. مهمان من امروز قرزنگ سیال، فعال جامعه مدنی و یک از اشتراک کنندگان لوی جرگه است. آقای سیال، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتید. در نخست خود کوتاه معرفی بکنین و بگوین که از سوی کی شما در لوی جرگه دعوت شده بودین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، امین صاحب، تاسو قدرمنو لیدونکو ته. زما نوم غورځنګ سیال ده او د افغان ځوانانو مدني بهیر مشر یم. جرګې ته د ځوانانو یو کمیټه وه چې د ځوانانو کمیټې د لارې د مدني ټولنو په استازیتوب ورغلی وم او هلته مې اشتراک کړی. شما در لوی جرگه قبلی که به خاطر صلح برگزار شده بود اشتراک داشتین؟ بله، زه د لوی جرګې غړی وم په تېره دوره کې، او دا ځلم چې دا کوم غړي راغلي دي دا ټول د تېرې جرګې غړي ول. تشکر. در لوی جرگه شما نخستین فردی بودید که صدای اعتراضی بلند کردید. خواستتان چی بود از رئیس جمهور؟ چی گفتید به رئیس جمهور؟ صحبت طور قرار آغاز شد که آقای استاد سیاف به رئیس جمهور یک توصیه داشت و در توصیه خود به رئیس جمهور گفت که شما در مهار کردن آبها یک تجربه خاص دارین، علاقه خاص دارین، بیاین این بار یک تجربه دیگری بکنین، یک ابتکار دیگری بکنین، مهار خون را بکنین و پهلوی از این قلب ها را وصل بکنین، پیوند بکنین. وقتی استاد سیافی صحبت ها را آغاز کرد در ذهنم خط دیورند خطور کرد و خط سیاهی که خط ننگینی که در قلب ما گذشته، در سینه ما گذشته و نصف از افغان ها را در انحصار پنجابی ها داده او در ذهنم گشت. بعد از او خود آقای رئیس جمهور وقت به صحبت ها آغاز کردن او هم چند بار اینمی جملات را تکرار کردن که ما میخوایم که قلب ها را وصل بکنم، ما میخوایم که قلب ها را کوشیر بکنم. ولی وقتی که بر صحبت های همسایه ها آمد بسیار عادی از این صحبت گذشت که پاکستانی ها همراه ما چی میکنه و یا ایرانی ها همراه ما چی میکنه. ما در اینمی وقت بالای آقای رئیس جمهور صدا کردم که وقتی ما شما در تو یک جرگه بزرگ صحبت میکنیم حداقل از او غلطی های یا از او کارهایی که همسایه ها همراه ما داره از او باید یک حداقل مردم با خبر باشه که همسایه ها همراه ما چی میکنن. ما صدا کردم که آقای رئیس جمهور صدای ما را بشنو. آقای رئیس جمهور صحبت های خود ادامه دادن. بعدا صدا کردم که اگر واقعا ما طرفدار جمهوریت هستیم پس باید جمهوریت اول بالای خود تطبیق بکنین. بازم رئیس جمهور یک چشم سعی کرد ولی صحبت های خود بازم جریان داد. بعدا باز یک ذره صدای خود بلند کردم و از دیورند یاد کردم که آقای رئیس جمهور از دیورند خبر دارین یا ندارین. اگر از دیورند خبر دارین و شما خود درباره دیورند چوب میگیرین ای به این معنا هست که یک خیانت ملی صورت میگیره و اگر ای تو باشه که شما ناخبر هستین چون ما خبر داریم که رئیس جمهور بسیار در انحصار یک حلقه کوچکی وجود داره. ما گفتیم که ما بر شما یادآوری میکنم که در دیورند چی کارای شده، چی میشه. این همی صحبت ها بود که دهنم بسته شد از طرف یکی از همکارای امنیت و از جرگه باز بیرون کشیده شد. چه زمانی دقیقاً به فکر اعتراض افتادین؟ شما وقتی از قبل تصمیم بر اعتراض داشتین یا وقتی که در لوی جرگه اشتراک کردین و سخنان رئیس جمهور شنیدین؟ نه خیر، اصلا این تو کدام گپ در ذهنم خطور نکرده بود که ما باید اعتراض میکردم. اصلا مهم گپی بود که وقتی ما صحبت میکنیم، وقتی که رئیس جمهور یک کشور در یک جای صحبت میکنه همه مردم منتظر می باشه که یک گپ نو باید ما بشنویم از رئیس جمهور، بالخصوص در بخش همسایه ها که بسیار همسایه های بد ما متاسفانه داریم و درباره از او باید مردم افغانستان از صحبت های رئیس جمهور بشنوه، از دهن رئیس جمهور بشنوه. متاسفانه که
رئیس جمهور از این صحبت‌ها بسیار عادی می‌گذشت. از این خاطر سر صدا کردم. بعضی گفته‌هایی وجود داره که معمولاً این اعتراض‌ها را نامناسب می‌دانند و دلیلی که شما در لوی جرگه در جریان سخنرانی رئیس جمهور در جایی که خیلی ها بیننده سخنان یا شنونده سخنان رئیس جمهور بودند شما اعتراض کردین، چرا از راه‌های دیگر اعتراض نکردین؟ خیلی مردم راه‌های دیگر وجود دارن که صدایشان و صدای اعتراضیشان را بلند میکنن. ګوره خو د دیموکراسۍ د اصول مطابق موږ غلط کار نه دی کړی، ځکه موږ تاسې په نړۍ کې ګورو چې دا رقم رئیس جمهورانو ته خلک راپورته کیږي، یو ملي موضوع رئیس جمهورانو ته وریادوي د دې لپاره چې رئیس جمهور ته لاسرسی اسانه نه وي. ما مخکې په خپلو خبرو کې اشاره لرله چې رئیس جمهور په ډېر یو وړه حلقه کې انحصار ده او موږ نشو کولی چې ټولې خبرې رئیس جمهور ته په یو وخت ورسوو. بعد شو دویمه خبر، بدبختانه چې دا وکاله رئیس جمهور د دې حکومت مشرتابه په غاړه کې اخیستې ده. هر ورځ په رسنیو کې موږ ناست یو، هر ورځ موږ اعتراض کړی ده. لږ تر لږه په 6 میاشتو کې یو ځل موږ یو لاریون کوو، ولې متاسفانه چې د حکومت غوږونه کاڼه دي او هېڅکله نه د افغانانو آواز وانه اورېده. نو موږ مجبور یو چې په داسې یو ځای کې چې هلته ټول ولس استازي راغلي ناست دي، موږ باید یو غږ پورته کړو تر څو پورې دا ولس هم متوجه سي دې خبرې ته او ولسمشر هم متوجه سي چې زما ولس په داسې عادي توګه باندې نه خرڅېږي نه تطمیع کېږي او نه هم زه په داسې عادي توګه باندې دا ولس خپل کولی شم. ولسمشر ستا غږ واورېد هلته؟ ولسمشر زما آواز واورېده. دا چې بیا آیا عمل پې کوي که نه کوي نو دا بیا بېله موضوع ده. هغه ولسمشر ځواب دا خو اوسه پورې لا معلومه نه ده، ځکه زه په اماسات کې امنیتي کارمندانو ونیولم، خوله یې راباندې وتړله او زه یې د جرګې نه بیرون کړم. دا چې ولسمشر بعد د دې نه څه کول غواړي او بعد د دې نه باید څه وکړي هغه نو بیا وروسته به معلومیږي. اعتراض حق شهروندی هر فردی مملکت است و شما صدای اعتراض در مورد خط دیورند در لوی جرگه که روی آزادی 400 زندانی طالب بود بلند کردین. آیا این مناسب بود؟ بله بله، اصلا ما تا الحال که مار میگذه از یک سوراخ است که مار میگذه و مار که هر بار میایه و در افغانستان بدبختی را میاره در 40 سال این از این یک راه است که مار میگذن و این مستقیم ارتباط داره با دیورند. اگر ما همراه پنجاب مشکل خود حل بکنیم این مشکلات ما حل میشه. وقتی که با پنجاب مشکلات حل نکرده باشیم با این مطمئن باشیم که افغانستان امن نمیشه. ما از این خاطر صحبت خط دیورند بالا کردم که تا به رئیس جمهور بگویم که برادر عزیز 2465 کیلومتر دیورند سیمی خاردار زده شد. در 2465 کیلومتر 7 دروازه جور شده. در خط دیورند تقریبا 10 کیلومتر در افغانستان دیگه هم داخل شده، دیگه زمینای ما را گرفته. پهلوی از این همه روزه بالای کنر بلاناغه صدها راکت فایر میشه. آیا از این خبر هستی یا نه؟ اگر خبر هستی پس چرا یک صدا بلند نمیکنی به این مردم، به این ملت؟ مشکل چی است؟ اینجا صحبت های بازخیانتی میدیم، بسیار صحبت های بزرگ میه و اگر طوری باشه که ناخبر هستی ما خبرت میکنم که اینی یک حالت روان است، باید با این مردم ما جواب بدیم تا که مشکل خط دیورند با پنجابی ها حل نکنیم. تا او وقت پنجابی ها نمیخواد که افغان ها به پای خود استاد باشن. افغانستان کشوری در حال جنگ است و روزانه ده ها قربانی هم میته در گوشه و کنار افغانستان و لوی جرگه اگر رفت و به آزادی زندانیا رأی مثبت داد و افغانستان حداقل یک قدم نزدیک میشه به گفتگوهای صلح و قرار است که گفتگوهای میان افغانان شروع شود. از دید شما برای افغانستان در شرایط کنونی خط دیورند مهم است یا صلح؟ ګورئ د سولې بحث جلا بحث ده، د ډیورند بحث جلا بحث ده. د سولې په برخه کې موږ د ولسمشر ملاتړ کړی. زه د دولت ساز کمپاینر وم، ما دولت ساز ته کمپاین کړی ده او د دې لپاره مې کړی چې دوی جمهوریت غوښته. جمهوریت چې غواړي هلته به خپل اواز پورته کوي. زما په خوله خلکو رئیس جمهور ته رایه ورکړې، ما رئیس جمهور ته رایه ورکړې. خلک زما نه پوښتنه لري، خلک زما نه غوښتنه لري. زه رئیس جمهور نه پوښتنه لرم او رئیس جمهور باید ماته ځواب راکړي. پاتې شو د سولې او د ډیورند بحث. د سولې بحث یو جلا بحث ده چې په هغې کې موږ ملاتړ کړی ده، د تل دپاره د حکومت د پالیسیانو ملاتړ هم کړی. ولې پاتې کېږي د جرګې برخه که چېرته موږ جرګه راغوښتلی باید 15,000 طالبانو ته هم راغوښتی وی. دلته ډېرې نورې مسلې دي چې باید هغې ته موږ لویه جرګه راوغواړو. موږ باید ډیورند ته لویه جرګه راوغواړو چې ډېره مهمه خبره ده.
بالکل سوله مهمه خبره ده، ولې د سولې ترڅنګ ډیورنډ تر هر څه موږ ته مهم ده، ځکه موږ تقریبا نیم افغانان اخوا پراته یو، زموږ دا اوس نیم افغانان د یو بل چا په انحصار کې، دا اوس زموږ نیم افغانان خپلواکي نه لري، زموږ نیم افغانان هلته د پنجابیانو د لاسه په ډیر ظلم سره وژل کیږي، په ډیر ظلم سره شهیدانیږي، هلته زموږ افغانان لا تر اوسه پورې یو سرک ورته څوک نه پخوي، هغه افغانانو غم به موږ کله خورو؟ ښه صحیح ده چې تر اوسه پورې دا وخت نه ده برابر چې تر څو پورې موږ د ډیورنډ غږ پورته کړو، لږ تر لږه د دې اجازه باید ورنکړو چې هغوی تاسیسات پر ډیورنډ باندې جوړ کړي. که چېرته هغوی تاسیسات جوړوي دا په دې معنا چې موږ ورسره موافق یو، که چېرته موافق اوسو ملي خیانت مو کړی ده، که هر چا کړی وي، او باید هغه ولس ته ښکاره سي چې دا فلاني دغه کار وکړ، دغه فلاني کس دغه کار وکړ، دا فلاني وخت کې دغه کار وشو، او هغې نه باید ولس باخبره اوسي. دا زموږ حق ته چې باید خبرتیا ولرو دې خبرونه. ممنونم. جناب سیال، بعض دیدگاه ها وجود داره مبنی بر این که این اعتراض ها را بعضا برای شهرت سازی و مشهور شدن میگن که صورت میگیره. چگونه است از دید شما همین قسم؟ ځینې پوښتنه سره مخامخ شو، کله چې ملي امنیت ته لاړو هم ځینې پوښتنې وي، په خواله رسنیو کې هم ځینې پوښتنې وي، ځینې دوستانو به د زړه د درده کولې، ځینې به په غوسه ول، د غوسې نه به یې کولې، او ځینې به داسې ول چې واقعا د هغوی حق ته باید دا پوښتنې وغوښتنې ولري. یوه پوښتنه پکې هم دا وه چې د شهرت سازۍ دپاره دا کار کوي. تقریبا کافي شهرت پیدا کړی ده. زه د کابل نه ولسي جرګې ته کاندید وم، 12 کاله کېږي په مدني برخو کې فعالیت کوو، په سیاسي برخو کې فعالیت کوو، په ټلویزیونونو کې راځو، هلته مرکې کوو، ګردي میزونه لرو، د مشرانو چارواکو سره ناستې ولاړې لرو، یعنې دومره ډېر به نور شهرت ته به تر دې ډېر ضرورت نه وي. ولې د هغوی دا پوښتنه به په ځای ډیورنډ داسې یو څه دي چې هغه زموږ په وینه کې اخښل شوي دي، هغه داسې څه نه دي چې موږ یې د شهرت لپاره استعمال کړو، هغه داسې څه نه دي چې موږ یې لکه دا اوس چې دا کم خلک راغلي د یو ډیپلومات سره او دلته په افغانستان کې واکمني کوي او سبا بیا د یو ډیپلومات سره تښتي. نه، ډیورنډ زموږ مینه ده، ډیورنډ زموږ وینه ده، او تر څو پورې چې یو افغان هم ژوندی هغه چې د دې جغرافیا مالکیت احساس لري، هغه به حتما همدغسې په هر ځای راپورته کیږي، هر ځای کې به د چارواکو پر وړاندې ودرېږي، خپل غږ به پورته کوي. زمانی که شما نیروهای امنیتی از تالار لوی جرگه بیرون کشیدن، آیا لطکوب شده نسایمون؟ هغه دوستان چې د پی پی اس د خوا یا د ولسمشر خاص ګارد چې په ولسي جرګې په تالار کې ځای په ځای شوی و، ترڅنګ د دې چې هغه دریشیدار او مایک او سلای لرله، د هغې نه په غیر په ځینې شخصي کالو کې ځینې دوستان ځای په ځای شوي وو او په تالار کې ناست ول. د هغو د خوا نه یو څه توهین تحقیر وشو، ولې کله چې به ملي امنیت ته وسپارل شو، ملي امنیت ډېر ښه انساني برخورد کړی او د هغو نه مننه کوو. هغه څه کوم خاص کار چې د رئیس جمهور و او هغې هغه توهین او تحقیر کړی ده، هغو به کېدای سي همداسې به تربیه شوي، همداسې به روزل شوي، په هغې زه نه پوهېږم. ولې زما دپاره هغه هېڅ هم نه دي. زه د افغانستان دپاره، زه د لوی افغانستان دپاره حتی خپل مرګ ته آماده یم، خپل ژوند نه تېرېدو ته آماده یم. دا یو عادي توهین او تحقیر و، هغه کومه خبره نه ده. چه زمانی دوباره آزاد شدین از؟ تقریبا 6 ساعته ملي امنیت کې وساتل شو. په 10 بجو باندې د تالار نه راویستل شو او په 4 بجو باندې بیرته بیا د ملي امنیت نه کور ته لاړو. په دې 6 ساعتو کې د ملي امنیت کارمندانو سره چې موږ هلته وو، پوښتنې او ګروېږنې ډېرې وې، تحقیقات یې ډېر وکړل، او دا کمې پوښتنې چې تاسو اوس لرئ، د دې ترڅنګ ډېرې پوښتنې نورې هغوی هم ځان سره لرلې، هغه پوښتنې هم رانه وکړې. ولې خفه پرې نه یم، د هغو وظیفه و باید همداسې کړی، ولې هغه کسان چې په جرګې تالار کې ول، هغوی د مدني قوانینو، هغوی د دیموکراسۍ خلاف کار کړی. وقتی شما در خیمه لوی جرگه صدای اعتراضی در مورد خط ډیورند صدا بلند کردید، چرا سوی کسایی که اونجا بودن حمایت نشدین؟ کله چې ما خپل اواز پورته کړ، تاسو ولیدل چې په جرګه کې یو ځواک راپورته شو د چکچکو، او موږ او تاسې کله چې چکچکې راپورته کېږي په دې معنی چې ستا د خبرې هرکلی کوو، تاسو متوجه وئ دې ته. دویمه مهمه موضوع دا ده چې په رسنیو کې، بالخصوص په خواله رسنیو کې، فیسبوک کې د دې خبرې ډېر تود هرکلی وشو. د ټولو مشرانو چارواکو چې زموږ په خلاصون کې موږ سره مرسته کړې او ډاډ یې راکړی ده، د هغو نه مننه کوو. یوه مننه بیا ترې نه ځانګړې په دې کوو چې هغوی په خپله د ډیورنډ مدعیان وو. په ملي امنیت کې چې کله موږ د دوستانو سره کېناستو او هغوی زموږ نه تحقیقات
تحقیقات کول، هغوی تر ما ډیر په ډیورن باندې زوریدل، هغوی تر ما ډیر په ډیورن باندې ولاړول. دا ماته د افتخار ځای و. تشکر. به عنوان آخرین سوال، لوی جرگه از دید شما چه تصمیمی خواهد گرفت و اگر اینکه آیا آزادی 400 زندانی طالب افغانستان را به صلح نزدیکتر خواهد کرد؟ خوشبختانه و تصمیم گرفتن امروز یک چیزی اعلان شد که و تصمیم گرفتن که 400 طالب دیگران رها میکنن. اصلا بحث در اینجاست اگر ما میخوایم که لوی جرگه را میخواستیم و یک جرگه بسیار بزرگی مثل لوی جرگه مشورتی که حالا دایر شده، باید ما به خاطر 5000 طالب میخواستیم، چون و هم طور طالب نبودن 4600 که ما اعلام کردیم که و از خانه گرفته شده باشن یا ای که از به خاطر ازی گرفته شدن که کدام جرم جنایی دارن. نه خیر، و هم طالبایی بودن که در معرکه جنگ گرفته شده بودن و هم جنایت کرده بودن و باید از و هم پرسان میشد. وقتی که 4600 طالب اعلام میشه، این 400 طالب دیگه شون باید رها بگردن، چون برای ما یکی از طالب یک جریان است، یک جریانی که است و اگر یکیش کم جرم کرده و دیگهش زیاد جرم کرده و ما تفکیک میکنیم و به کاتگوری تقسیم میکنیم، این باز مشکل حل نمیکنه. وقتی که با 5000 طالب جرگه خواستن میشه، باز بهتر بود که همه را رها میکردن. این که با 400 طالب جرگه خواسته میشه، یک نوع ضیاع وقت بود که این جرگه خواسته شد. شما صحبت های دیگه دوستانم شاید شنیده باشین، از بزرگوار شنیده باشین که یکی از یک طرف ضیاع وقت است، از دیگه طرف کشوری که 90% که خود رئیس جمهور از دهن خود میگویند 90% مردم او کشور فقیر باشه و بعدا در اونمو کشور باز ما در یک کاری که زیاد ضرور نمی باشه، ما حدوداً 330 میلیون افغانی مصرف داریم به خاطر 2 روز یا 3 روز. اگر را ما پسنداز میکردیم بسیار بهتر بود. و این که شما گفتین ما 330 میلیون افغانی را مصرف لوی جرگه کردیم، آیا ما با این مصارف هم به صلح نزدیک میشیم؟ امید ډیر ده چې موږ سولې ته نږدې شو. هغه تړونونه چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ شوي دي، هغه یو څه امیدوار کننده دي، ولی حکومت هم په دې برخه کې خپل اخلاص باید وښیي. حکومت هم هغه څه چې ضرور دي هغه کوټلي ګامونه باید پورته کړي. دې ته هم باید متوجه واوسو چې د افغانستان اوسنی نظام باید د لاسه ورنکړو. دا سمه ده چې موږ به سوله کوو، دا سمه ده چې باید یوه مرمۍ په افغانستان کې وارنسي، ځکه هره مرمۍ یو انسان وژني او د یو انسان ژوند دومره مهم ده که چیرته د هر څه د دومره پیسې چې ما یاد کړې تر دې ډېرې ملا پې مصرف سي، دغه یو انسان ژوند پې موږ بیرته نسو راګرځولی. ولې دې ته هم باید متوجه اوسو چې دغه نظام د افغانانو په وینو باندې را جوړ شوی ده او دا نظام باید ړنګ نسي. زموږ ملي اردو، زموږ ملي امنیتي ځواکونه، زموږ پولیس، زموږ امنیت، دا باید خراب نسي. بعد د دې نه که سوله کېږي باید په دې برخه کې معامله ونسي. نور که دوی سیاسي برخه کې هر څه کوي هغه دې وکړي، که چیرته د حکومت مشرتابه بدلیږي را بدلیږي، هیڅ ستونزه نشته، ولې ستونزه به دا وي چې نظام ته ضرر ونه رسیږي. خدای دې وکړي چې دوی هم داسې یو سوله وکړي. تشکر. غورزنگ سیال، فعال جامعه مدنی، و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید تشکر. ډیره زیاته مننه. بینندگان عزیز، این بود جریان گفتگوی ما با غورزنگ سیال، یکی از فعالان جامعه مدنی. تا دیدار بعد، ایام مکامتان باد. خدا نگهدار.